ای مؤمنانو له الله نه داسې وویریږئ لکه څنګه چې له هغه نه د ویرېدو حق دی. تاسو ته د مرګ را نشي مګر په داسې حال کې چې مسلمانان اوسئ. ټول یو ځای شئ، د الله رسۍ کلکه ونیسئ او ټیټ پرک کېږئ مه. د الله هغه پیرزوینه در یاده کړئ چې پر تاسې کړې ده. تاسې یو د بل دښمنان وئ. هغه ستاسې په زړونو کې مینه واچوله او د هغه په مهربانۍ او لورینه تاسې سره ورونه شوئ. تاسې د یوې له اوره ډکې کندې پر غاړه ولاړوئ. الله تاسې ورڅخه وژغورلی. په دغه شان الله خپلې نښانې تاسې ته څرګندوي. په کار ده چې په دغو نښانو سره تاسې ته د خپلې ژغورېدنې سمه لاره په نظر درشي. په تاسې کې باید څه خلک ارومرو داسې وي چې د نیکۍ لوري ته بلنه وکړي، په ښو امر وکړي او له بدو منع وکړي. کوم خلک چې دا کار وکړي همغوی به بریالي شي. پام کوئ تاسې هغو خلکو غوندې نشئ چې په ډلو ویشل شول او له روښانه څرګندو لارښودنو میندلو نه وروسته بیرته په شخړو کې اخته شول. چا چې دا چلند غوره کړی دی هغوی به په هغه ورځ سخته سزا ومومي چې هلته به څه خلک سرخوروي وي او څه تور مخي. د چا چې مخونه تور وي هغو ته به وویل شي چې د ایمان د نعمت له میندلو وروسته هم تاسې د کفر چلند غوره کړ. ښه ده نو اوس د نعمت د ناشکرۍ په بدله کې د عذاب خوند وڅکئ.